السلام علیکم. څنګه ښه جوړې سکراس په خیر شخ په جوړې وخت منه د کوم د دې ډایرکټ په سبجیکټ خبرې کو سبجیکټ مت چې سره خسته دي هغه د هورمونز سره خسته دي سیده. نو په دې ویډیو چې د مکمل د شایم به په خیر کې خلاصه د شایم یا په مابینس کې سیده ویډیو مکمل ګوري به سر په خلاصي کې نه سر دینه په خلاصي سیده. راځي چې کوم هورمون مرخصي هغه ته وایي کې ADH په نامه باندې یعنی ADH په نامه یا AVP په نامه باندې دي سیده. نو ADH ته چې وایي کې انټي ډایورټیک هورمونز دي یا اګرینینز ویزوپریسن په نامه باندې یا صرف ویزوپریسن یا اګریپریسن په نامه باندې هم دا یادېږي سیده. نو دا ټول نومان سو سیده. اوس ګورو چې دا کوم ځای څخه تولید کیږي سیده. انټي ډیورټیک هورمون is secreted by the posterior pituitary gland and formed by the hypothalamus. دا چې دی دا کم انټي ډایورټیک هورمون چې دی دا د کم ځای څخه راځي دا د هایپوتلامس سره راځي یعنی جوړې هایپوتلامس لیکن علاقې یې څوک هغه پوسټیریر پچوټری ګلین ورته وایي یو انټیریر دی یو پوسټیریر دی سیده. پوسټیریر خوا والا چې کم خوا هغه یې د جسم ته تولیدي سیده. دا پښتو جمله ده د انټي ډایورټیک هورمون د پوسټیریر پچوټری غدود لخوا څخه بهر کیږي او د هایپوتلامس لخوا رامنځته کیږي هغه جمله ده سیده. راځي چې مخ ته ځو چې دا هورمون نور څه کار کوي څه شي کوي سیده. a hormone that helps blood vessels constrict and help the kidney and control the amount of water and salt in the body. یو هورمون دی چې د وینې رګونو سره مرسته کوي چې په بدن کې د اوبو مالګې مقدار کنټرول کړي او پښتورګو سره مرسته وکړي. یعنې د دې مطلب دا دی د دې جملې مطلب دا دی چې دا کوم هورمون چې دی دا ADH هورمون چې دی یا انټي ډایورټیک هورمون چې دی دا د څه چم کې زموږ په جسم کې یعنی زموږ په رګونه چې دی د وینې کم رګونه چې دی د دې سره کومک کوي. څنګه کومک کوي چې هغه کنټرول کړي یعنی کنسټرکټ کړي دا پرکشي کوي چې شمو کې اوبه کنټرول کې او مالګه کنټرول کې. د دې جملې مقصد مین لفظ دا دی چې زموږ د جسم د اوبو د کنټرول کار دی کوي او د مالګې د کنټرول د کار دی کوي هغه لکه څنګه د کډنی په ذریعه باندې کوي یا د بل شي په ذریعه باندې د زموږ اوبه کنټرول ساتي سیده. راځي چې مخ ته ځو چې هغه د څنګه میکانیزم کې دا کار به څنګه کوي. اوس دلته راځو که کله یورین ډیر خټه وي یعنی یورین که کله بول ډېر خټ وي خټ رنګ یعنی ډایلوډ یا کنسټرکټډ نو د څه چم کې هلته کډني ته سیګنل ورواستي چې ته د یورین چې دی په دې کې د دې اوبو مقدار برابر کړه یعنی په بول کې د اوبو مقدار برابر کړه چې هغه ډایلوډ شي سم وځي یا ډېر نه خټه لکه نه ډېر ایله پرېږدي یعنی کم چې خټو بول یې هغه نری کړي یا د کم چې ډېر نری هغه خټکي یعنی د غوڅ خو به جذبوي ری ابزورپشن کوي سیده. بل څه سم کې په سیرم په جسم کې د سیرم کم چې زموږ د جسم سیرم چې دی هغه کې ډېر خټه وي نو دی دا سیرم بیا سیګنل استي انټي ډایورټیک هورمون څه چې دا ډېر خټه دی هغه بیا څه چم کې د کډني ته سیګنل استي چې ته اوبه جذب کړه یا ری ابزورب کړه چې زه د دې اوبو څخه د سیرم هلته نری شي یعنی فلو وکړي برابر شي. په عکس کې به ونیسي ډېر خټه سیرم چې دی هغه په د جسم کې فلو نشي کولی هغه ډایلوډ کړي برابر یې کړي. یعنې د کار دا دی که کله بول خټې هغه نری کړي که نری خټه کوي او که سیرم ډېر خټه وي نو هغه نری کړي یا که ډېر نری وي هغه خټه کوي یعنی که ډېر نری هم دی کوشش کوي چې اوبه ځینې جذب کړي د اوبو د جذبېدو کار دی کوي سیده. راځئ چې مخ ته ځو نور جملو باندې به دې د تمام کرا به خپله سر په خلاصېږي سیده. ADH regulates water in a blood regular. نو د څه چم کې د اوبو ADH چې دی د اوبو لیول زموږ په جسم کې برابر ساتي چې کوم نو که ډېرې اوبه موږ وڅښو یا ډېر دغه د جسم اوبه ابزرب کړي نو هغه موږ ته نقصان کوي نو د څه چم کې هغه ریګولیټوي یعنی نارمل اوبه سره ساتي یا نه ډېر زیاتوي نه ډېره کموي سیده. او ADH دی مینټینز واټر لیول ان دی بوډیز هغه څه دی یعنی لیول هم برابر ساتي چې زموږ په جسم کې د دې لیول څونه دی باید د دې مقدار څونه وي د دې اوبو د سیده. ADH signal kidneys that's how much water to conserve یعنی دې څه چم کې دی د ADH کله چې په جسم کې یا په بول کې اوبه کمې سي یا په سیرم کې اوبه کمې سي یا په بل ځای کې په جسم کې اوبه کمې سي نو دی سیګنل استي کډني ته یعنی پښتورګو ته سیګنل استي چې بول نور په بول کې دا کوم موږ ویست پروډکټ چې دی یعنی کوم چې بول دی د دې څخه اوبه را جذب کړه
یعنی اوبه ذخیره کړه یا د اوبه موږ ته جسم ته به ته راواستوه سیده نو هغه دا هم د ADH کار کوي سیده ADH help to decrease sweating یعنی ADH څه چم کې زموږ د جسم خوله چې ده هغه ډېره خوله پر موږ نه راولي چې دا زموږ د جسم څخه اوبه ونه وځي ډېرې یعنی موږ ډیهایډریشن نه شو صحیح نو بل د سیستم کې ADH help to decrease urine excretions یعنی excretion چې ورته وایي نو دې سیستم کې چې کله موږ بولې زیات زیز موږ ته نو د هغه بولې کموي یعنی د جسم څخه اوبه ولاړې نه شي د جسم څخه منرل ډېر ونه وځي نو هغه کار هم دی کوي یعنی دا بولې چې ډېر راتلل یا د شوګر مریض نه تللی وي بولې ډېر راځي هغه هم دی کنټرولي برابروي شي بلډ پریشر هم کنټرولي شي او یو په نارمل نه ترته هم بیا به زه مخ ته چې دا په کومو ناجوړیانو کې ډېر پورته کېږي په کومو ناجوړیانو کې دا هارمون ښکته کېږي سي ده نارمل رینج د دې چې دی هغه د 170 بیا 15 پیکوګرام پر ملي لیټر پورې نارمل دی سي ده راځئ چې مخ ته ځو اوس ګورو چې دا په کمې ناجوړیانو کې ډېر پورته شي ADH لیول یعنی کازز اف های ADH ان بلډس هغه ګیولن بار سینډروم ورته وایي دا داسې سینډروم یا داسې ناجوړی ده چې په دې کې زموږ ایمون سیستم چې دی هغه پر نروز باندې اټیک وکړي یعنی په نروز کوم حجرې چې دی یعنې هغه کوم دغه چې دی ګیولن فایبر چې دی هغه باندې اټیک وکړي سیده ټیبرکلوسیس کې هم دا پورته کېږي ټیبرکلوسیس بیا د بکټریا ته وجه کېږي چې موږ کوم TB ورته وایو او فورپوریا په نامه باندې چې دا کوم یو ډیزیز دی هغه په هغه کې هم دی پورته کېږي دا بیا داسې ډیزیز دی چې زموږ په جسم کې میتابولیزم چې دی هغه سم کار نه کوي هغه هیموګلوبین باره بیا څه چمه کې فیګمنټ پاتې شي یعنې پر د لاسو باندې خانې پاتې شي په د لاسو باندې داسې دانې پاتې شي سیده براین ټیومر کېدای شي په دې کې پورته کېږي نو براین ټیومر چې دی هغه بیا کینسر دی د دماغ ایډیسن ډیزیز کېدای شي ایډیسن داسې یو ناجوړی دی چې په دې کې هارمون ډېر کم جوړېږي لکه اډرینالین ګلینډ کارټیزول کم جوړي یعنی په دې جسم کې کارټیزول کم شي یا سټرایډز هم جوړېږي هارمون سم نه ځي په هغه جسم کې نو دا ټول هارمون کم شي یا هیموریج داسې حالت دی چې هغه په د دماغ کې رګونه پټاو شي یعنی رګونه پټاو شي یا وینه رواني یا ډیمیج په هغه حالت کې هم د هارمون زیات شي لنګ کینسر of small cells یعنی کوم چې د شړې چې دی باقي کوچني حجرې دغه کوم کینسر دغه د هم پورته کېږي براین انجری یعنی دماغ کې چې کوم خورجي دغه د هم کېږي یا لیمفوما کېدای شي لیمفوما بیا د لیمف نوډز یا د لیمف ګلیډ چې دی دا کوم موږ لیمف خودو چورته وایي دا د ایمون سیستم یو پارت دی په دې کې بیا کینسر جوړ شي نو هغه د وجه هم دا پورته کېږي نو لوکیمیا بیا داسې یو کینسر دی چې یا د سپینې وینې یا د سره وینې کینسر وي نو دغه د وجه هم دی پورته کېږي سیده یا بلیډر یا پنکریاس کینسر وي یعنی کوم چې زموږ بلیډر مثانه یي دغه د وجه څخه یا د پنکریاس کوم چې لوبلوب ورته وایي دغه کینسر د وجه هم دا پورته کېږي سیده یا ملټیپل سکلیروسیس دا بیا داسې یو حالات دی چې په دې کې افیکټ شي یعنی تاثیر کېږي یا دماغ یا سپاینل کارډ دا یو خوټ شي یا پر هغه باندې یو اټیک وشي یا پر هغه باندې یو حمله وشي یا دی غزار شي یا هغه د ملا یو کوم لیر وي په هغه کې د نقصان پېښ شي نو هغه ته ملټیپل سکلیروسیس وایي په دې باندې بیا د سر د خلاصون نو په د دې د وجه هم دا پورته کېږي ایلپسیا کېدای شي ایلپسیا چې کوم د دماغ یو داسې ناجوړی دی چې په دې کې انسان د ځان سره ګډي ځان سوچ وي په سي سره نه خلاصېږي لیونتوب کې سي ده یا امفیزیمیا کېدای شي امفیزیمیا بیا داسې یو ناجوړی دی یو داسې کنډیشن دی چې زموږ په جسم کې دا کوم ښځې چې دی دا چې ډېر سګرټ وڅښي نو بیا د ښځې کې چې داسې یو دغه امفیزیا یا امفیزیمیا په نامه ناجوړي پېښ شي نو دا څه چم کې هلته دننه دا سګرټ دا دا کوم الویولا ورته وایي دا کوچني داسې خانې په دې کې کاربن ډای اکسیجن سره بدلیږي نو دی پر هغه چې دی هغه داسې شوی کې په دا عکس کې وینې هغه داسې شوی کې یعنی نارمل جلا دغه یا د شوی نو دی ټوخي دغه کې نور علامات هم ورسره یې ډېر وچ ټوخي بلغم ورسره تلل دا کیسه کېږي نو هغه ته اپیزیمیا په نامه وایي ایډز یو کنډیشن دی د وایرس څخه موږ ته پېښېږي سیده یا نیپروجینیک ډایبیټیز انسیفایډس کېدای شي دا بیا داسې ناجوړی دی چې کله یو شوګر وشي سړي ته د هغه د وجې څخه مارپله بولي سړي ته راځي یا داسې حالات چې ته ماچې اوبه وڅښه هلته یو دم بس دماغ پر دې باندې فوکس ورکړي چې ته ورسې بولې وکړې یعنې اوبه دې څښلې نه دي بیا د اوبو د شاشو دغه درته کوي چې سیګنال راشي چې ته ورسې شاشو وکړې شاشې وکړې اوس ګورو چې په کوم حالات کې دا ښکته کېږي یعنې لو
هغه نیفرایټیک سینډروم دی، یعنی کوم د کډنۍ یو مسله کېدای شي، د پښتورګو یو مسله کېدای شي، د هغو د ریښو یو مسله کېدای شي، یا پیچوټري ډایبټیز انسایپایډس په نامه باندې چې دی دا هغه یو زما وختي درته ویل چې داسې یودم بولې راځي سیده، یا سایکوجینیک فولیډسپسیا کېدای شي، یا سایبلس کېدای شي، سایبلس بیا د بکټریا د وجې څخه کېږي، یا هایپرولیمیا کېدای شي، یا وایرل انفیکشن کېدای شي، یا سرکوایډوسیس کېدای شي. سرکوایډوسیس پیدا شي نو جوړېږي چې لیمف نوډز هغه بیا خپل په سایز کې غټ شي، کوم چې لیمف نوډز ورته وایي د زموږ د ایمونیټي پارټس په دې باندې بیا زه ویډیوز جوړوم نو هغه بیا خپل د سایز غټ شي، یعنی خپل په اندازه کې دا ډېر غټ شي. نو د دې ویډیو مکمل خلاصه دا ده چې دا کم انټي ډایورټیک هارمون چې دی دا کار کوي چې زموږ د جسم د اوبو لیول مینټین ساتي، د مالګې لیول یعنی مقدار منظم ساتي، زموږ فشار منظم ساتي، او زموږ د جسم ته ډي هایډریشن شکار کوي نه. که زموږ په جسم کې که بولي که سیرم وي، که بولي که سیرم وي، یعنی دا که خټه سي نری کوي، که نری سي خټه کوي سي، که نری سي هغه بیا لږ ګډه کوي سي. نو د دې ویډیو دا خلاصه ده. نو اوس ګورو دا ټسټ به ته څنګه کوې، دا به چی در سره ایسي ده. که دې په سیرم کوئ نو هغه به ستا سره در سره یې کوبس ای مشین در سره ایسي ده. کوبس ای مشین چې ورته وایي یا آیکروما مشین په هر یوه کې چې نوم و هغه به ستا در سره وي. دا سیرم به هم ای ډي ټي ایسي ده، ای ډي ټي ټیوب کې اخلي سي ده، یا به جل ټیوب کې اخلي یا به ای ډي ټي ټیوب کې اخلي، او د دواړو سره به دې ښه یو ځای ساتلی آیس پیک کې به ته باید ساتلی. او که په بولو کې کوې هغه به ته د یورین انالایزر مشین ورته وایي، دا یو مشین ما راخیستې نور هم ته په دې کې هم کېږي، دغسې نور پروسیجر هم لري سي ده. نو دا تقریبا هرمون چې دی هغه په سیرم باندې کېږي، نو هغه بیا کوبس ای دا رقم مشینان باندې وي. او کوم ویډیو خوښ شوي د سره شیر کوئ، کوشش کوئ چې بل ته فایده